که څه هم په افغانستان کې د ځانمرګو بریدګرو او ځانمرګو بریدونو بنسټ د القاعده شبکې لخوا ایښودل شوی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا د 2000 کال د بیان له مخې دوی ویلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د ځانمرګو بریدګرو د روزنې ځینې مرکزونه جوړ کړي دي. کله چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه افغانستان کې داخليږي دغه روزنیز مرکزونه هم له منځه ځي، ولې اشخاص قبایلي سیمو ته کډه کوي او هملته اوسېږي. د امریکایي استخباراتي ادارو د غورچاڼو معلوماتو له مخې د په احمد شاه مسعود لومړنی برید د ځانمرګي برید یو ډول همدارنګه لاغره وروسته په 2003 کال کې د کابل په هوایي ډګر کې یو ځانمرګي بریدګر ونیول شو چې د نیونې په وخت هغه ځان ته چاودنه ورکړه. په 2004 کال کې د لومړي ځل لپاره په وزیرستان په میرالي کې یو د ځانمرګو بریدګرو روزنیز مرکز جوړ شو چې ټرینران یې د القاعده شبکې غړي وو. د دغه روزنیز مرکز څار د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارې کو او همدارنګه جلال الدین حقانی د څو میاشتو لپاره دغه روزنیز مرکز مشهور و. لدې وروسته بیا په کویټه کې د کندهاري طالبانو په مشرۍ او په مستقیمي مداخله ځینې مرکزونه جوړ شول، ولی سیمې مشخص نه وي. وخت نه وخت به د امنیتي ملحوظاتو له مخې دغه مرکزونه تغییر او تبدیل کېدل. همدارنګه په باجوړ کې د ځانمرګو بریدګرو د روزنې مرکزونه ایجاد شول. په ناصر باغ کې د ځانمرګو بریدګرو روزنیز مرکزونه ایجاد شول او همدارنګه د حقانیه مدرسې شاوخوا سیمو کې هم د ځانمرګو بریدګرو د روزنې مرکزونه او یا هم د حقانیه مدرسې ځینې طالبان به د باجوړ، کویټه او همدارنګه د وزیرستان روزنیزو مرکزونو ته تلل او هلته به روزنه ترلاسه کوله. د جلال الدین حقانی له مستقیم مشرۍ یو څه موده وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د وزیرستان د شورا په نمایندګۍ د ځانمرګو بریدګرو د روزنې مسؤلیت په غاړه واخیست. البته دا د روزنیز مرکز مشهور خو په هغه وخت کې هم ټرینران او روزونکي د القاعده شبکې غړي وو. همدارنګه د پیښور شورا لخوا په باجوړ او ناصر باغ دغه سیمو کې دغه روزنیز مرکزونه فعال وو او د کویټې د شورا له اړخه په کویټه کې فعال وو. د سراج الدین حقانی نه یوازې دا چې دی په د ځانمرګو بریدګرو په تنظیم او ترتیب کې شریک دی، بلکې د طالبانو ډیر نور لوړپوړي چارواکي هم د ځانمرګو بریدګرو په روزنه او دغه روزنیزو مرکزونو ته د خدماتو پر ارائه کولو کې بوخت وو دي.